د لوړو زده کړو وزارت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د افتاء او قضا تخصصاتو څخه 30 تنه فاضلان فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. په یادو مراسمو کې چې په کابل پوهنتون کې جوړ شوي وو، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب ویل چې زموږ په محاکمو کې د ډول فاضلانو ته ډېره اړتیا ده. دا اوس چیرې محکمې ته ورسې په سلهاو نه بلکې په زرهاو دوسیې ورته جمع دي، او دا په دې وجه نه دي چې اوس دلته اسلامي امارت کار نه کوي. دا 20 کاله چې څه خلاص شوي دي اکثره یې د فساد نه ډکې خلاص شوي دي. په دې کې رشوتونه، ظلمونه، واسطې، د یوه حق بل ته ورکړل شوی، هغه ټولې دوسیې بیرته د سره کتنې ته اړتیا لري. نو دلته دغسې مسلکي اشخاص ته اشد ضرورت لري اسلامي امارت چې هغه په دغه میدان کې خدمت وکړي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له فارغو شوو فاضلانو وغوښتل چې له خپل مسلک سره سمې دندې ترسره او خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي. تاسې حضرات چې نن فارغین یاست، انشاءالله سبا به مسؤلین یاست. غوښتنه مې درڅه دا ده چې په کوم شق کې تاسې فارغه شوي یاست او په کوم شق کې کمال ته رسېدلي یاست، په هغه میدان کې ځانونه په پوره شان باندې ستړي کړي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د خپلې رشتې نه خلاف مطلق مو درته اجازه نه ده چې په بل ځای کې ځان مصروف کړي. ته چې اوس د قضا او د ابتدا نه فارغ یې، یا په یو ځای کې د مهاجرینو رئیس یې، او یا په یو ځای کې د یو وزارت سکرتر یې، یا رئیس دفتر یې، او یا بیخي والي یې، دا ستا د هغه علمي رشتې نه خلاف ځای دی. د کم مقصد دپاره چې تربیه سوی یا روزل سوی، هغه مقصد په دغه خدمت باندې لاس ته نه راځي. همدارنګه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فارغو شوو فاضلانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ته الله تعالی ستر مسؤلیت در وسپاره. تاسو ته نن موجوده ډېر لوی مسؤلیت الله پاک در وسپارو. نو تاسو نه په درنه کلکه هیله دا ده چې خپل مسؤلیت ته په ډېر دقت سره متوجه اوسئ، خپل مسؤلیت صلاحیت وپېژنئ. هر هغه څه چې کوم مسؤلیت تاسو ته الله درکړی دی، امارت اسلامي در سپارلی دی، نن ملت او قوم ټول د خدای او په لاس او د تاسو په لاس کې فیصلې دي. وروسته د دینی جامعاتو او تخصصاتو رئیس شیخ عبدالمالک نیازی د دغه ریاست د موخو، زده کړو او درسي مهالویش په اړه معلومات ورکړل. همدارنګه په یاده فراغت غونډه کې د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد، د افتاء او قضا امیر مفتی احسان الله احسان، د افغانستان اسلامي بانکدارۍ رئیس مفتی عبدالسعید او د هیواد جید عالم شیخ نقیب الله فارغو شوو فاضلانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د موضوع اړوند خبرې وکړي. د یادول وړ ده چې دغه فراغت غونډه د دستاربندۍ د مراسمو او استادانو ته د ستاینلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده.